د اسرائیلو دفاع وزیر ایران ته حتمي ځواب ورکوو خو په څرنګوالي یې غور کوو. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. په داسې حال کې چې امریکا له اسرائیلو غوښتي ایران ته نظامي ځواب ورنه کړي، خو د اسرائیلو د دفاع وزیر ټینګار کړی چې حتمي ایران ته ځواب ورکوي، خو پر څرنګوالي هم لا هم غور کوي. اخوا بیا ایران د اسرائیلو بیا ځلې برید ته د ځواب ویلو لپاره د بشپړ تیاري خبر ورکړی دی. په دې منځ کې د امریکا دفاع وزیر بیا ویلي د دوی هغه اضافي پوځیان او تجهیزات چې پر اسرائیلو د ایران تر برید وړاندې هلته میش او ځای پر ځای شوي وو همالته به پاتې وي او د ایستلو اراده یې نه لري. د خپلو ځواکونو او تجهیزاتو ساتنې لپاره مو بشپړ تدابیر نیولي. که په اسرائیلو د ایران برید او جګړه کې زموږ سرتیري یا تجهیزات نښه شول، ایران ته بښنه نه وي. دوستانو، دا و د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې کوه.